خو چاته ډېر خوند ورکوي چوکۍ هغه چې له موږ نه مرتبه لږ پورته یو عمرونه لږ بیا هغې ته چوکۍ ډېر خوند ورکوي خبر پوه شول سختې په چوکۍ په دې چال هم ډېر ښه پوهېږي خو تاسې فکر وکئ د هر حالت اوس چې چوکۍ مرتبې ته ورسېدو دا سړی چې په چوکۍ سو ولسوال و د توی ته ورځ منډه وکړه کله منډه کوي دی بیا د دې غم کې هم ډېر نه وي چې داسې ښه کالي واغوندي او لکه د ځواني په حالت کې په ځان ګوتې وي ویښتان واړي دا ډېر ویښتان اړول هم لا خوند نه ورکوي دا بده ده زه خو هغه محبوبي چې په یو زمانه کې په دې بله زمانه کې هغه محبوب بیا پرېښوده بیا د واده هم ډېر شوقینه عزتي بېچارهګۍ له کاره غورځېدلی نو خو دې نه معلومه سوله انسان دومره هغه د یو ورې دا محبوب و دی بیا پرېښوده بیا دا معشوق سو دی پرېښوده بیا دا معشوق سو بیا دا پرېښوده اوس یې دا معشوق نیولی ده چې ته ودرې مړ سي بیا به شي انما الحیات الدنیا لعب وله د دنیا زندگی هسې لوبې و لهو دي په دې باندې زړونه مه تړئ ځکه دا ته یو انسان په یو وارې د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا دا دومره ډېرې معشوقې بیا یې پرېږدې هم زوی مړیه چې یوه معشوقې بله را پیدا کړي بیا د بله پرېږدي بیا چا بله راوني بیا د بله پرېږدي نو کوشش وکړئ محصلینو ورونو چې دا معشوقې قرآن وایي انما الحیات الدنیا لعب وله دا هسې مسخري دي دې باندې زړه تړل دا داسې معشوقې دي بدلیږي نو په دې زړه مه تړئ